سلامونه. د کتاب نوم دی د کاروبار پیل. څنګه کولای شو یو غوره کاروبار پیل کړو؟ د دې کتاب لیکوال حکمت الله نظری دی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. لسم پړاو، کاروباري سیالان مو وټاکئ. د خپلو کاروباري سیالانو پیژندل او د هغوی د تولیداتو خدماتو په اړه معلومات راټولول کولای شي ستاسو د تولیداتو خدماتو او بریالۍ بازاریابۍ په ترسره کولو او بریا کې بېساري رول ولري. همدارنګه یو غوره کاروباري سیالي به وکولای شي چې ستاسو د تولیداتو او خدماتو د نرخونو په ټاکلو کې مرستندوی واقع شي. تاسو کولای شئ د کاروباري سیالانو د ضعف ټکي پیدا وڅېړئ او د همدغو ټکو څخه په استفادې په خپل کاروبار کې نوښت رامنځته کړئ او د همدې معلوماتو څخه په استفادې په کاروبار کې د بازاریابۍ لپاره غوره پلانونه او ستراتیژیګانې رامنځته کړئ. تاسو اړ یاست د اوسنیو کاروباري سیالانو او د هغه کاروباري سیالانو چې نوي په دې مارکیټ کې را دننه شوي پوره تیاره او پلان ولرئ ترڅو وکولای شئ خپل کاروبار بریالی او روان وساتئ. د کاروباري سیالانو په هکله معلومات کولای شي تاسو د خپلې کاروباري بریاو او ماتو په هکله پوه او مطمئن کړي. نو له همدې کبله اړیو د کاروباري سیالانو په هکله معلوماتو راټولولو کې لاندنۍ پوښتنې په تفصیلي بڼه ځواب کړو. ستاسو کاروباري سیالان څوک دي؟ کاروبارونه که هر ډول وي خو د کاروباري سیالانو سره به ضرور مخ کیږي. حتی که چیرې تاسو په خپله سیمه کې یوازینی رسټورانټ هم یاست، بیا هم په سیمه کې د سینما، چکر، میلې ځایونو او دې ته ورته نورو کاروباري سیالانو سره مخ یاست. هغه داسې چې ولی پیریدونکي باید د دوی پر ځای چې خپلې پیسې مصرف کړي ستاسو له تولیداتو خدماتو څخه کار وانخلي. د انټرنیټ ټکنالوژي او انلاین سوداګرۍ د ورځ تر بلې بېساري پرمختګ څخه تاسې اړ یاست نه یوازې د خپلې سیمې اړوند کاروباري سیالانو سره سیالي وکړئ بلکې د هیواد څخه بهر په نړیواله کچه سیالي کولو ته اړ یاست. ستاسو کاروباري سیالان کېدای شي نوي کاروبارونه، شته کاروبارونه او هغه کاروبارونه چې په مستقبل کې به دې مارکیټ ته دننه شي او په پایله کې ټول هغه کاروبارونه چې ستاسو په شان ورته تولیدات، خدمات بازار ته وړاندې کوي به ستاسو د کاروباري سیالانو په لیست کې شامل وي. تاسو کولی شئ خپل کاروباري سیالان د لاندنیو ځایونو او میتودونو په مرسته پیدا او وټاکئ. د سیمې د اړوندې کاروباري ادارې څخه، ستاسو د سیمې اړوند سوداګرۍ خونو څخه، د سوداګریزو اعلاناتو د تعقیبولو څخه، د نمایشګاه او کاروباري برنامو په مهال، د ټولپوښتنو د جوړولو او پلي کولو څخه، په انټرنیټ کې د ورته تولیداتو خدماتو په هکله پلټنه کول، د پیرودونکو څخه د اخیستل شویو معلوماتو له مخې. د کاروباري سیالانو په هکله په څه پوهیدل غواړئ؟ هغه څه چې ستاسو کاروباري سیالان ترسره کوي په دقیقه توګه سره نظارت او وڅارئ. تاسو اړ یاست لاندې موضوعات نظارت او وڅارئ. د کاروباري سیالانو د تولیداتو خدماتو په اړه پوهیدل او دا چې په څه ډول یې خپل تولیدات او خدمات پیرودونکو ته په مارکیټ کې وړاندې کړي دي. خپلو تولیداتو لپاره دوی کوم نرخونه ټاکلي، د ویش له کومو چینلونو څخه کار اخلي، د کوم میتودونو او ستراتیژیګانو څخه د پیرودونکو د ملاتړ او تلپاتې شتون لپاره کار اخلي، د دوی د نښې یا برانډ او ډیزاین ارزښت څومره او په څه کې دی، د کارکوونکو شمیر، مهارتونه، تجربې، زده کړې او غورهوالی څه ډول دی، د ټکنالوژۍ د کومو وسایلو څخه ګټه اخلي، د یاد کاروبار مالک څوک او څه ډول کس دی، د دوی مالی حالت په څه ډول دی، د دوی د قوت او ضعف نښې څه دي، د دوی په وړاندې کوم ډول خطرونه او ستونزې شته، د دوی اوږدمهاله پیرودونکي څوک دي. همدارنګه د اوسنیو حالاتو د څېړلو په موخه لاندې پوښتنې ځواب کړئ. اوس مهال ستاسو کاروباري سیالان څه پلان لري؟ کوم ډول پیرودونکي دوی تر هدف لاندې راولي؟ کوم ډول نوي تولیدات، خدمات دوی وړاندې کول غواړي؟ د کوم ډول مالی منابعو درلودونکي دي؟ د خپلو کاروباري سیالانو په هکله چې څومره کولی شئ معلومات راټول کړئ، تاسې کولی شئ د سیالي کمپنۍ کلني راپورونه پیدا او د هغوی په هکله معلومات راټول او ولولئ. څومره چې تاسې خپل کاروباري سیالان سم وپیژنئ هومره به تاسې په وړاندې پیاوړي یاست. د خپلو کاروباري سیالانو په هکله واورئ. څومره چې کولی شئ د خپلو کاروباري سیالانو په هکله ولولئ او واورئ. خپلو کاروباري سیالانو سره په اړیکه کې شئ، هغوی سره اړیکه ونیسئ او له هغوی څخه د هغوی د سوداګریزو اعلاناتو په یوه کاپي وغواړئ او یا هم د خپل یو کارکوونکي یا ملګري په مرسته د هغوی د بازار موندنې د پلانونو په هکله معلومات حاصل کړئ. د هغوی څخه د دوی د نرخونو لیست، د تخفیف شرایط او مقدار په هکله معلومات وغواړئ. داسې به وکولی شئ د خپلو نرخونو په سمونه او ټاکلو کې کار واخلئ. د سیالي کمپنۍ سره اړیکه او د هغوی د تولیداتو خدماتو څخه لیدنه به تاسې ته د هغوی د تولیداتو خدماتو ډول، د کمپنۍ سیستم او دا چې څنګه دوی په لومړي ځل پیرودونکي د خپلو
تولیداتو یا خدماتو تر اغیزې لاندې راولي کې به تاسو سره مرستندوی واقع شي. د خپلو کاروباري سیالانو سره ملګرتیا وپالئ. په یاد ولرئ دوی مو کاروباري سیالان دي نه دښمنان. دوی سره اړیکه به تاسو ته نوي کاروباري نظریې درکړي او کیدای شي دوی سره په آینده کې په نوي تولید کې کاروباري شریکان وګرځئ. نو ورسره د ښو اړیکو په ساتلو کې هڅه وکړئ. څنګه کولی شو د کاروباري سیالانو د لاسته راغلو معلوماتو ګټه پورته کړو؟ د کاروباري سیالانو په هکله مو چې کوم معلومات ترلاسه کړي تحلیل او وڅېړئ. داسې به تاسې په مارکیټ کې فرصتونه او خالیګاوې په سمه توګه ښکاره شي چې تاسې کولی شئ په اسانۍ سره وردننه شئ. د خپلو کاروباري سیالانو په هکله مو چې څه معلومات راټول کړي دي لیست کړئ، که څه هم ډېر لږ وي. یاد ولرئ یاد معلومات په 3 برخو وویشئ. لومړی، څه مو ترې زده کړل او څنګه تاسو ځان ترې غوره کولی شئ. که چیرې تاسې پر دې ډاډمن او پوه یاست چې ستاسو کاروباري سیالان له تاسې څخه په کومه خاصه برخه کې غوروالی لري، نو تاسې اړ یاست په خپلو چارو کې بدلون او ښه والی راولئ. دا کیدای شي هر څه وي، لکه د پیرودونکو د خدماتو په برخه کې بدلون او پرمختګ، د خپلو نرخونو ارزیابي او خپلو تولیداتو کې نوښت رامنځته کول، د بازار موندنې د ستراتیژیانو په برخه کې بدلون او داسې نور شاملیږي. هڅه وکړئ د یادو معلوماتو په مرسته نوښت رامنځته کړئ، نه دا چې د کاروباري سیالانو څخه کاپي وکړئ. دویم، په کومه برخه کې تاسې ترې ښه یاست؟ کومه برخه چې تاسې ترې غوره یاست او ستاسو کاروباري سیالان په یاده برخه کې د ضعف ټکي لري، اقدام وکړئ او په مرسته یې نوښت رامنځته کړئ. دا کیدای شي د تولیداتو خدماتو په برخه کې وي، بازار موندنې یا ویش برخه کې وي، او یا هم حتی د کارکوونکو د ټاکنې په برخه کې وي. خو په یاد ولرئ چې د کاروباري سیالانو په ستراتیژیګانو، کاروباري نظریاتو او پلانونو کې دومره غرق نشئ چې خپلې کاروباري نظریې او پلانونه مو شاته پاتې شي، او دا چې کاروباري سیالان تاسې هم څاري، نو داسې نه ده چې هغوی ستاسې کاروباري نظریې د تاسو څخه د مخه پلي کړي. دریم، په کومه برخه کې دوی ستاسې په شان ورته تولیدات خدمات لري؟ دا چې ولې دوی ستاسې په شان ورته تولیدات یا خدمات لري؟ څنګه کولی شي خپل تولیدات خدمات د دوی په پرتله غوره، نوښت لرونکي او د پیرودونکو د ضرورتو مطابق کړئ؟ هغه څه دي چې د کاروباري سیالانو په هکله د معلوماتو لرلو په مرسته یې ځواب ویلی شئ. 11 پړاو، بازار موندنه پیل کړئ. وروسته له دې چې مو خپل کاروباري سیالان وټاکل او د هغوی لپاره مو خپل پلانونه او ستراتیژیګانې پلي کړې، ښه به دا وي چې بازار موندنه پیل کړو. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، داسې نه چې د کاروباري سیالانو په ستراتیژیګانو، کاروباري نظریاتو او پلانونو کې دومره غرق شئ چې خپلې کاروباري نظریې او پلانونه مو شاته پاتې شي، او دا چې کاروباري سیالان تاسې هم څاري، نو داسې نه چې هغوی ستاسې کاروباري نظریې د تاسو څخه د مخه پلي کړي. د همدې کبله ښه به دا وي چې د خپلو تولیداتو خدماتو لپاره د بازار موندنې په موخه خپلې هڅې پیل کړئ. بازار موندنه د یو کاروبار تر ټولو اړینو او حساسو مرحلو څخه ده چې له مخې یو کاروبار بریالی یا هم ناکامیدلی شي. غوره ده د بازار موندنې په برخه کې مخکې تر مخکې آماده واوسو او د خپل بازار موندنې پلان مطابق مخ په وړاندې لاړ شو. دا چې مو د کاروباري پلان په جوړولو کې د بازار موندنې برخه تر پوره غور او څېړنې لاندې ونیول، نو اړینه نه ګڼم یا د برخه کې نوي معلومات له نوي میتودونو سره وړاندې کړم. ښه به دا وي چې د بازار موندنې لپاره مو کوم پلانونه، طرحې، میتودونه او ستراتیژیګانې چې د کاروباري پلان د بازار موندنې برخه کې جوړې کړي، کټ مټ دلته رانقل کړم. د بازار موندنې په برخه کې له خپل ځان څخه داسې وپوښتئ چې آیا تاسو به د خپلو تولیداتو او خدماتو د بازار موندنې په موخه اعلانونه وکړئ یا نه؟ دا واضح کړئ چې آیا تاسو به د پیرودونکو د رضایت له ستراتیژۍ څخه کار واخلئ یا هم کومه بله ستراتیژي په پام کې لرئ. بازار موندنه په بازار کې ډیرو پراخو هڅو ته اړتیا لري، او همدا بازار موندنه ده چې د یو تولید په وړاندې د خلکو توجه راجلبوي. هغه ادارې چې غښتلی د بازار موندنې مدیریت لري او په یاد مدیریت کې غښتلی پرسونل ولري، نو پرته له شک څخه چې د تولیداتو لپاره به په ښه توګه اغیزمنه بازار موندنه کوي. د کاروباري پلان د بازار موندنې او خرڅلاو په کالم کې د ګډ بازار مفاهیمو ته پاملرنه او د هغې څېړنه ضروري ده. دلته په لاندې ډول د ګډ بازار یا میکس مارکیټینګ څخه یادونه کوو. تولید. کله چې یو کمپنۍ په تولید پیل کوي، نو لومړی تر هر څه باید د خلکو ذوق او علاقه وڅېړي. د سیمې خلک له کوم ډول تولید سره علاقه لري او یا د خلکو د اړتیا سره سم له کمپنیو څخه څه غوښتنه ده. د هغوی د غوښتنې او علاقې سره سم باید ورته تولید وشي، یعنی تولید د پیرودونکو د اړتیاو او غوښتنې په اساس کول پکار دي. قیمت. د ګډ بازار دویم بنسټیز توکی قیمت دی. کله چې تولید وشو، نو کمپنۍ به تولید ته د کوم معیار له مخې نرخ ټاکي. طبیعي ده چې د خلکو د خرید قوت به په نظر کې نیسي او یو داسې نرخ به ټاکي چې هم د کمپنۍ لپاره ګټه ولري، هم یې پیرودونکي په اسانۍ سره راونیولی شي او هم پرې د نورو کمپنیو سره سیالي وشي.
تشهیر. کله چې تولید وشي او وړ قیمت ورته وټاکل شي نو باید د یا تولید د کوایفو او تولید د ارزښت او ځانګړتیاو څخه پیرودونکي خبرتیا حاصله کړي چې دا کار د اعلاناتو په وسیله د ښې مفاهمې په مرسته کیږي. اعلانات عموما په دوه ډوله دي. یو هغه ډول اعلانات دي چې په هغې باندې یو اندازه لګښتونه راځي او پرته له لګښت څخه نشي کېدی، لکه تلویزیون، رادیو، مجلو، اخبارونو او اشتهاراتي کمپنیو ته د تولید د کوایفو سره مل یو اعلان ورکول. او دویم ډول هغه اعلانات دي چې پرته له لګښته کیږي خو د سمو اعلاناتو په څیر کار ورکوي، لکه یو تن په بازار کې یو جنس رانیسي او بیا یو ډله خلکو ته د خپلې تجربې او ازمایښت له مخې د جنس ښه والی بیانوي او هغوی د جنس د اخیستلو لپاره دعوتوي چې دغه هڅونه په حقیقت کې د اعلان یو ډول دی. اړوند ځای ټاکنه د تولید تر کېدو د قیمت تر ټاکلو او تولید ته د اعلاناتو تر کولو وروسته تولید په فزیکي بڼه پیرودونکو ته رسول د اړوند ځای ټاکنې مفهوم افاده کوي، په دې معنا چې تولید به د یوې ډلې افرادو په ذوق او علاقه برابر وي او د هغوی د خرید قوت به پکې په نظر کې نیول شوی وي. نو اوس یا تولید هماغه خلکو ته چې د تولید پر مهال په نظر کې نیول شوی ده او نوموړي تولید ته اړتیا ده د هغوی نږدې بازارونو ته په فزیکي شکل رسول د کمپنیو دنده ده. د تولید انتقال ټاکلو ځایونو ته د ویش د چینلونو په وسیله کېږي چې په حقیقت کې دغه کار د پیرودونکو لپاره یو اندازه اسانتیا ایجادوي او د همدې اسانتیاو په وسیله لنډ مهاله پیرودونکي په اوږدمهاله پیرودونکو تبدیلیږي او د کمپنۍ د ډیر خرڅلاو ذریعه ګرځي. کاروباري پلان په بنسټیز ډول د بازار موندنې او خرڅلاو لپاره باید لاندې پوښتنې ځواب کړای شي. لومړی، د خرڅلاو وروستی نرخ کوم دی؟ له کوم اصولو څخه مو پکې کار اخیستی او په ټاکلي نرخ کې مو ګټه په کومه اندازه ده؟ دویم، خرڅلاو به مو په کومه کچه وي او د خرڅلاو عواید به مو څومره دي؟ په دې اړه خپلو اټکل شویو موخو ته رسیدلی یاست؟ دریم، څنګه کولی شئ چې مارکیټ په برخو ویشئ؟ هدف شوي مارکیټ ته به په کوم ډول ورننوځئ او په یاد مارکیټ کې د خرڅلاو او تولید حجم څنګه لوړوئ؟ څلورم، کومو هدف شویو ګروپونو ته به د توزیع د کوم چینل په وسیله رسیږئ؟ پنځم، که غواړئ چې په بازار کې ژر تر ژره نفوذ پیدا کړئ نو د ټیټ قیمت په وسیله به یې ترلاسه کوئ او که کومه بله ستراتیژي مو غوره کړې ده په دې اړه خپله پریکړه څرګنده کړئ. شپږم، څنګه کولی شئ چې خپل تولید ته د ټارګټ شویو ګروپونو پام راواړوئ؟ اووم، په کومه بڼه به د پیرودونکو د لاسته راوړلو لپاره پلټنه او څیړنه کوئ؟ اتم، د وخت سرچینو او لګښتونو په کوم ډول استعمال سره به پیرودونکي لاسته راوړئ؟ نهم، په اشتهاراتو کې د پیرودونکو د جذبولو لپاره کوم ډول مواد کاروئ څو هغوی له ځانه متاثر کړئ؟ لسم، د تولید او خدماتو څه ډول نظارت کوئ څو ډیر مشتریان لاسته راوړئ؟ یولسم، د بازار موندنې او خرڅلاو د پرمختګ په وړاندې به څه ستونزمن وي؟ کوم خنډونه به ولرئ او په څومره لګښت سره به د یادو خنډونو مخنیوی وکړئ؟ دولسم، د تولید د خرڅلاو پروسه په لنډ ډول سره تشریح کړئ او تشریح مو باید په داسې شکل وي چې پیرودونکي یې تر لوستلو وروسته د تولید د اخیستلو پریکړه وکړي. 12م پړاو، پلورل پیل کړئ. وروسته له دې چې مو د خپلو تولیداتو او خدماتو لپاره بازار موندنه ترسره کړه او یا هم د بازار موندنې پلان د پلي کېدو په جریان کې یاست، تاسې به ضرور د پیرودونکو سره مخ کیږئ تر څو د خپلو تولیداتو او خدماتو پلورل پیل کړئ. خو دا چې د پیرودونکو شمیر او د پیرودونکو د پیر قوت په کوم حالت کې دی دا به ستاسو د بازار موندنې پلان نتیجه او ځواک وي. څومره چې مو بازار موندنه ځواکمنه وي هومره به ګڼ شمیر پیرودونکي پیدا کړئ. هڅه وکړئ په داسې ډول سره پلور وکړئ چې د پیرودونکو ګټې، لومړیتوبونه او اړتیاوې پکې خوندي وساتئ. څومره چې کولی شئ پیرودونکي خوښمن وساتئ داسې به وکولی شئ خپل پلور زیات او د خپل کاروبار بریا تضمین کړئ. هڅه وکړئ داسې خرڅلاو ترسره کړئ چې تلپاتې پیرودونکي رامنځته کړي. یو ښه کاروباري تل د خپلو پیرودونکو په خیال کې وي او تل هڅه کوي دوی خوښ او راضي وساتي، ځکه بریالی کاروباري په دې پوهیږي چې د پیرودونکو خوښي او رضایت د یو بریالي کاروبار لپاره بنسټیزه موضوع ده. د دې لپاره چې پلورل مو لا هم ځواکمن شي لاندې مراحل پلي کړئ. خپل تولیدات او خدمات په پوره معنا سره وپیژنئ. هڅه وکړئ د خپلو تولیداتو او خدماتو په هکله پوره معلومات راټول او د خپلو تولیداتو او خدماتو له هر خواص څخه ځان خبر وساتئ. که چیرې هم ستاسو پیرودونکي ستاسو د تولیداتو خدماتو په هکله هر ډول پوښتنه وکړي نو تاسې اړ یاست څو یا د پوښتنه په پوره معنا سره ځواب کړئ. که چیرې هم ستاسو د تولیداتو په هکله د پیرودونکو شک پیدا شو نو تاسې اړ یاست د خپلو تولیداتو په هکله د شته معلوماتو په مرسته د یاد پیرودونکي شک ختم کړئ او د خپل تولید اخیستلو لپاره یې تیار کړئ. د خپلو تولیداتو په هکله معلومات ورکړئ. هڅه وکړئ پیرودونکو ته د خپلو تولیداتو په هکله پوره معلومات په داسې شکل چې پیرودونکي ورته راجذب او اخیستلو ته تیار شي وړاندې کړئ. څومره
څومره چې ستاسو پیرودونکي ستاسو د تولیداتو او خدماتو په هکله ډیر پوه شي، هومره به ستاسو پیر او پلور زیات شي. هڅه وکړئ پیرودونکو ته د تولیداتو او خدماتو په هکله هغه څه ووایاست چې پیرودونکو ته ګټور تمام شي او د پیرودونکو ګټې پکې خوندي وساتل شي. په یاد ولرئ پیرودونکو ته د خپلو تولیداتو او خدماتو په هکله د بې ځایه خبرو او دروغجنو تبلیغاتو څخه ډډه وکړئ، ځکه تاسې به ستاسو پیرودونکي ستاسو په هکله شکمن د توکو د بیا اخیستلو څخه ډډه او نورو نویو پیرودونکو ته به د منفي تبلیغاتو له امله وګرځي. څومره چې ستاسو تولید د ښه کیفیت، مناسبې بیې او د پیرودونکو د ستونزو او ضرورتو لپاره حل وي، هومره به ستاسو تولید په مارکیټ کې بریالی وي. د خپلو پیرودونکو څخه د فیډبک غوښتنه وکړئ. هڅه وکړئ د خپلو پیرودونکو څخه د خپلو تولیداتو او خدماتو په هکله وپوښتئ. وګورئ چې دوی په کومو برخو کې له تاسو څخه راضي او کومو برخو کې د بدلون او سمونې غوښتنې کوي. د دوی نظریاتو ته ارزښت ورکړئ، داسې به وکولای شئ دوی خوښمن او راضي وساتئ. پیرودونکي هڅه وکړئ په دې ځان پوه او ډاډمن کړئ چې پیرودونکي تل په حق دي. ښایي پیرودونکی ستاسو په وړاندې ملامت هم وي، خو بیا هم تاسې باید خپل پیرودونکی راضي وساتئ او دوی په حق وګڼئ. د پیرودونکو په هکله دا په یاد ساتئ چې پیرودونکی پادشاه یا ملکه ده او پادشاه یا ملکه هیڅکله هم غلط نه وي، تل په حق وي. د یو چینایي متل له مخې چې وایي که زغم او حوصله نه لري نو دوکانداري مه کوه، ویلی شو چې په کاروبار کې د پیرودونکو په وړاندې تل د زغم او حوصلې کار واخلئ. داسې به وکولای شئ خپل پیرودونکي ډیر او خپل کاروبار روان وساتئ. 12 پړاو، بیا کتنه او کنټرول. کله مو چې کاروبار برابر او په سمه توګه روان کړ، تاسې اړ یاست د خپل کاروبار د کنټرول او منظم چلښت لپاره په خپل کاروبار تل پام وساتئ. دا چې څنګه کولی شئ خپل کاروبار کنټرول او د لویدو څخه وساتئ، تاسې اړ یاست خپل کاروباري پلان په منظمه توګه سره پلی او د بیا کتنې او کنټرول لپاره یې مکررا چک کړئ. په یاد ولرئ د کاروباري پلان جوړول په دې معنا نه ده چې یاد کاروباري پلان به بیا هیڅکله هم بدلیدونکی نه دی، بلکې هر پلان د وخت په تیریدو سره بدلون وړ دی او پکار ده چې هر کاروباري پلان د وخت او شرایطو مطابق پلی شي. دا چې موږ خپل کاروبار د پیر او پلور تر حد رسولی او یاد کاروبار ته مو منظم پلانونه او ستراتیژیګانې جوړې کړي، او همدارنګه دا چې موږ معلومات به په دې مرحله کې د پیرودونکو بازار، کاروباري سیالانو او کارکوونکو په هکله پوره او نوي شوي وي، نو ځکه خو به ښه دا وي چې خپل کاروباري پلان او ترسره کړي مراحل یو ځل بیا وګورو او د اشتباهاتو بیا ځله اصلاح وکړو. څومره چې خپل کاروباري پلان ډیر کنټرول او چک کړو، هومره به زموږ احتمالي پیښیدونکي اشتباهات کم او کاروباري بریا به مو تضمین وي. نو ځکه خو به ښه دا وي چې همدا اوس لاس په کار شئ او خپل ترسره شوي مراحل او کاروباري پلان په منظمه او پوره ډول سره چک او اړین بدلونونه پکې راولئ. په کاروباري پلان کې عموما د 3 څخه تر 5 کلونو پورې د یاد کاروبار په هکله وړاندوینې او پلان جوړونه کیږي. نو ځکه خو به ښه دا وي چې خپل تیر پلان او مراحل چک او د راتلونکي کلونو لپاره چیرې اړتیا پیښیږي نو اړین بدلونونه رامنځته کړو. د کاروباري پلان چک کولو څخه به موږ ته دا جوته شي چې موږ تر دې مهاله د خپل کاروبار پلان په تطبیق کې څومره بریالي یو. داسې به وشو کولای چې د خپل کاروبار بریا اندازه کړو. ښه به دا وي چې د کاروباري پلان په بیا کتلو او کنټرول کې یا د پوښتنې په سمه توګه ځواب کړی شي. اوس مهال چیرته، څنګه او په کوم حالت کې یم؟ په راتلونکي 3 یا 5 کلونو کې باید چیرته اوسم؟ خپل کاروباري موخو ته څومره نږدې یم؟ زما اوسنی بازار، سیالان او پیرودونکي چیرته، څنګه او څومره دي؟ په راتلونکي 2 کلونو کې به زما بازار، سیالان او پیرودونکي څومره او چیرته وي؟ کومو نویو بدلونونو، کړنو او د کارکوونکو مهارتونو ته اړتیا لرم؟ آیا زما کاروبار او تولید به په آینده کې د پلور وړ وي یا نه؟ اوس مهال ستاسو تولیدات څومره بریالي دي او ولې؟ 14 پړاو، د ستراتیژیک کاروباري پلان جوړول او پلي کول. دا چې اوس مهال مو کاروبار په بریالي توګه روان دی، نو تاسې اړ یاست د کاروبار د اوږد مهاله شتون او بریا په هکله فکر وکړئ. په راتلونکي 2 کلونو کې به ستاسو کاروبار چیرته، څنګه او څومره پرمختګ کړی وي؟ آیا ستاسو کاروبار به په اوږد مهال کې شتون ولري یا نه؟ د راتلونکو 2 کلونو لپاره به ستاسو په تولیداتو او خدماتو کې کوم بدلونونه راغلي وي او ولې؟ څنګه کولی شئ خپلو اوږد مهالو موخو ته ورسیږئ؟ ستاسو اوږد مهاله موخې، پلانونه او ستراتیژیانې به څه وي؟ دې او دې ته ورته پوښتنو ته د ځواب ویلو په موخه اړ یاست ستراتیژیک کاروباري پلان جوړ او پلی کړئ. په لنډه توګه ستراتیژیک پلان دا معلوموي چې یو کمپنۍ او سازمان په راتلونکو 2 کلونو کې چیرته رسیدل غواړي، څنګه رسیدل غواړي او څنګه کولی شي ورسیږي. همدارنګه یو ستراتیژیک پلان دا معلوموي چې په یو کاروبار کې دننه او بهر چې کوم بدلونونه واقع کیږي، د یاد کاروبار په اوږد مهاله ګټو او لومړیتوبونو څومره اغیزه کولی شي
که څه هم د ستراتیژیک کاروباري پلان جوړول یو جدا بحث دی او دلته موږ نه غواړو پرې بحث وکړو، خو تر یوه حده ورسره د پیژندګلوي په موخه غوره د ستراتیژیک پلان په دریو پوښتنو کې راونغاړو. اوس مهال چیرته یو؟ چیرته تلل غواړو؟ څنګه به ورسیږو؟ اوس مهال چیرته یو؟ د اوس مهال چیرته یو پوښتنې د ځواب ویلو په موخه اړ یو د خپل کاروبار د میشن او ویژن برخې ته سر ورښکاره کړو. دا وګورو چې موږ چیرته یو او چیرته تلل غواړو. د خپل شته ځای او ستراتیژیک ځای ترمنځ واټن پیدا، اندازه او ورته لاره برابره کړو. تاسو کولی شئ د خپل سازمان د داخلي او خارجي چارو د کړنو او کنټرول څخه هم دا په ډاګه کړئ چې تاسو چیرته څنګه اولی رسیدل غواړئ. تاسو کولی شئ د خپل ستراتیژیکو موخو د اندازهګیرۍ او ورته د رسیدو په موخه تل د SWOT له تحلیلي شننې او د خپلې کمپنۍ د ټاکل شویو ارزښتونو څخه کار واخلئ او په مرسته یې دا معلومه کړئ چې اوس مهال چیرته یاست. چیرته تلل غواړو؟ چیرته تلل غواړو معنا ده چې په راتلونکي کې به زما کمپنۍ په څه حالت کې وي، چیرته به وي، څومره به بریالی وي، څومره به یې پرمختګ کړی وي او څه ډول راتلونکي د خپل کاروبار لپاره جوړول غواړم، چیرته باید زما کاروبار ورسیږي او داسې نور. څنګه به ورسیږو؟ په دې پوهېدل چې څنګه کولی شو خپلو موخو لرلید او لومړیتوبونو ته ورسیږو د ستراتیژیک پلان تر ټولو اړینه پوښتنه ده. دا چې موخو ته د رسیدو لپاره بیلابیلې لارې چارې شته، نو دلته تر ټولو غوره، لنډې او اسانه لارې ټاکل تر ټولو ستونزمنه او بنسټیزه پریکړه ده چې ډیر کله په ستراتیژیک پلان کې د ډیرو څیړنو، سلا مشورو او معلوماتو وروسته ځواب کړل کیږي. 15 پړاو، دوامداره هڅې ترسره کول. دا چې تاسو خپل کاروبار تر دې حده راوست، په رښتیا هم تاسو یو غښتلی او د ویاړ وړ کس یاست. او دا چې اوس مهال مو کاروبار بریالی او ښه روان دی، دا ستاسو د دوامداره هڅو او زحمتونو پایله ده. په یاد راوړئ، یاد کاروبار مو د یوې ساده کاروباري نظریې یا انګیزې څخه چې هیڅ چا یې هم د پلي کولو فکر نه کوو او تاسو ته هم تر ډیره حده د خوب په توګه ښکارېده، راپیل او وروسته مو ورته کاروباري پلان جوړونه وکړه. ورته مو مالی پلان، د بازار موندنې پلان، د ځای ټاکنه، د کاروباري شریک پیدا کول، د نوم او لوګو ټاکل، د کاروباري سیالانو ټاکل، د بازار څیړنه او همدارنګه ستراتیژیکه پلان جوړونه وکړه او په پایله کې مو کاروبار تر دې حده راوست. اوس تاسو د غوره او بریالي کاروبار درلودونکي یاست. تاسو اوس مهال په هیواد او نړۍ کې د غوره کاروباري په نوم مشهور یاست. خو دا چې هر څه دوامداره هڅو او زیار ته اړتیا لري، کاروبار هم دوامداره هڅو او زیار ته اړتیا لري. ډیر کله یوه کوچنۍ غلطي هم کولی شي ستاسو کاروبار زیانمن کړي. نو ځکه خو به ښه دا وي چې هیڅکله د خپل کاروبار په هکله بې غوره نه شئ. تل هڅه وکړئ نوي کړنې، پلانونه، ستراتیژیانې او نوې انګیزې په خپل کاروبار کې رامنځته او پلي کړئ. هڅه وکړئ د خپل کاروبار لپاره مجرب او ماهر کسان وټاکئ او د دوی له تجربیاتو او مهارتونو څخه د خپل کاروبار د لا پرمختګ او بریا لپاره ګټه پورته کړئ. څومره چې کولی شئ خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړئ، هڅه وکړئ نوي تولیدات او خدمات په خپل کاروبار کې ردننه کړئ. د خپلو پیرودونکو سره تل په اړیکه کې پاتې شئ او د هغوی د ضرورتونو او ستونزو څیړنه او ورته د حل لارو پیدا کولو په لټه کې شئ. هڅه وکړئ د کاروبار څخه د لاسته راغلي ګټې او پیسو په سمه توګه سره مدیریت او کنټرول وکړئ. کوښښ وکړئ نوي فرصتونه ولټوئ، نویو ځایونو او برخو کې پانګه اچونه وکړئ. په یاد ولرئ، هیڅکله هم خپله سرمایه په یوه خاصه برخه کې مه محدودوئ. په انګریزي کې یو مشهور متل دی چې وایي هیڅکله هم خپلې ټولې هګۍ په یوه جالۍ کې مه اچوئ، ځکه که چیرې جالۍ ولویږي نو ستاسو ټولې هګۍ به ماتې شي. همدارنګه که چیرې تاسې په یوه خاصه برخه کې ټوله پانګه اچونه ترسره کړئ، نو که چیرې خدای مه کړه ستاسو کاروبار له تاوان سره مخ شي او په داسې شکل زیانمن شي چې د بیرته په پښو ولاړېدو لپاره یې هیڅ تمه نه وي، نو ستاسو ټوله پانګه به ورسره له منځه لاړه شي. خو که چیرې تاسې په څو برخو کې پانګه اچونه وکړئ او بیا که کله هم په یوه خاصه برخه کې تاوان وکړئ، نو تاسې کولی شئ د بلې برخې په مرسته یا تاوان کنټرول او خپل کاروبار روان وساتئ. په پای کې بیا هم غوره ګڼم یادونه وکړم چې څومره کولی شئ د خپل کاروبار د چلښت، سمبالښت او بریالي روان ساتلو په موخه تلپاتې هلې ځلې وکړئ او هیڅکله هم د خپل کاروبار د بریا ته رسیدو په لار کې د ستونزو په وړاندې سر ټیټي مه کوئ.